ملا یعقوب څنګه او چاته غوسه شوی دی؟ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د وزارت لخوا د اسلامي نظام او ملي یووالي د ټینګښت په نوم غونډه کې د طالبان د حکومت ځینو چارواکو ټینګار وکړ چې هیڅ ډول بهرنی او سیاسي فشار نه مني. د طالبان د حکومت دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په دې غونډه کې د کوم ځانګړي لوري له نوم اخیستو پرته وویل چې دوی باید ازادي، خپلواکي، ملي او اسلامي ګټې وپیژني او درک یې کړي. هغه زیاته کړه، هر هغه څوک چې د افغانستان د امنیت د خرابولو یا د افغانستان د اقتصاد د ویجاړولو هڅه کوي، په سیاسي او بهرني توګه فشار راوړي، باید پوه شي چې دا کار به کومه پایله ونه لري. خو نوموړي ونه ویل چې څوک د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. د طالبان د حکومت سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د دوی نظام د خلکو د قربانۍ پر بنسټیز رامنځته شوی او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د شریعت او د دوی د حکومت خلاف ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 18 او 19 د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتوني ګوتریش په مشرۍ د بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو او د افغان ښځو او مدني ټولنې د استازو په ګډون جوړیږي. طالبانو ته هم په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکول شوې ده.